لس داسې څیزونه په نقشه کې چې ستاسو کار ډېر اسانه کولی شي او د دې په ځای چې تاسو په ساعتونو سرچ وکړئ زه تاسو ته ټول په 15 منټو کې ویم او لسم اخرنی ډېر مهم ده ویډیو تر اخره وګورئ. راځو نمبر اول دی جی پی ایس ټارګټ مثلا ته فعلا په کوم ځای کې وجود لري دا ډیر مهم دی چې تا مثلا چاته ادرس هم ورکړي یا لایف لوکیشن ورته لیږي تاسو کولی شئ لایف لوکیشن شیر کړئ یا ورته ولېږئ یا ډایرکټ هغه ادرس ورته وښیئ چې ته فعلا په کوم ځای کې او دا که کله بند وي دې ځای نه جی پی ایس بند وي دا کار نه کوي باید جی پی ایس تاسو آن شي سیټینګ نه او که سیټینګ نه بند وي هغه بیا کار نه کوي. صحیح دی دا دی نمبر اول. نمبر دویم دوستانو بعضې خلک غلطي کوي دلته سرچ کې دې کې سرچ کوي مثلا غواړي برلین ته لاړ شي او بیا دلته ډایرکټ لوکیشن ورکوي مثلا ته بیا دغه لوکیشن ولېږي صحیح ده او بعضې مثلا دوه درې هغه چکې مثلا ته لاړ شي مثال ته ځي ورې بل ښار ته او بل ښار نه ځې بیا بل هغه ځای نه بل ځای ته ځي مثلا برلین نه بیا ځې چېرته هامبورګ ته صحیح ده نو دا دیج نه تاسو کولی شئ ډایرکټ سټاپ وکړئ له هامبورګ نه چې بل چېرته ځئ کولی شئ تاسو بل چېرته ورسره هغه کړئ مثلا له هامبورګ نه زه ځم فرانکفورټ ته صحیح ده تاسو ته کولی شئ دا رقم نقشه هغه وښیئ چې تاسو د کوم ځای نه هامبورګ ته لاړ شئ هامبورګ نه فرانکفورټ ته لاړ شئ او په دې طریقه تاسو کولی شئ یو لرې هم کوئ مثلا یو نه خوښېږي داسې لرې کوئ. نمبر دریم دا دی چې بعضې خلک داسې نقشه نه خوښوي ځکه چې دا نقشه کې چې دی هر شی شنه ښیي سرکونه صحیح هر څه صحیح نه ورته معلومېږي نو غواړي صرف هدف وټاکي یا سرک ګاډي چلوي یا مثلا 3D غواړي یا نور غواړي تاسو کولی شئ دې نه نقشه بدله کړئ ډېره په اسانه طریقه او دا چې دی ستاسو کار ډېر اسانه کولی شي. نمبر څلورم دلته که تاسو ته ښکاري دې کې چې یو علامت راځي او دا دی د موږ تاسو په مثال شرق و غرب و دیج ته نو تاسو دلته که کلیک وکړئ تاسو ته ښیي چې تاسو په کومه خوا حرکت کوئ مثلا که داسې داخله شئ سور هرې خوا ته یې هغه خوا تاسو ته ښیي یا په پښتو کې مثلا موږ ته شرق جنوب غرب دا تاسو ته کوي دا څو سکنډ دا بیا ورکېږي او تاسو بیا سې نقشه لږ وښوروئ یا بیرته هغه کوي دا بیرته راپیدا کېږي او دې کې بیا تاسو نمبر پنځم دلته که تاسو وینئ دوستانو تاسو ته د هوا هغه ښیي تاسو په کوم ځای کې وجود لرئ د هغې کې هوا سیستم درته ښیي دلته هوا حرارت څومره دی باران دی باد دی څه شی دی دلته لنډ ټایم هم ورته ښیي او وخت هم ښیي او د هوا حرارت هم ښیي چې 26 ګرم دی که تاسو هلته کلیک وکړئ او بیا داسې نقشه غټه کوئ او غواړئ چې یو بل ملک ته لاړ شئ او یا بل ښار ته لاړ شئ نو تاسو ته پته لګېږي چې دا کوم ځای ډېر شین ده یعنې دلته هوا یخه دی دا کوم ځای چې اسماني غوندې شین دی او کوم ځای چې دا نورمال شین دی دا یعنې لږ ګرم دی او کوم ځای چې زیړ یا سور دی هغه بیخي ډېر ګرم علاقه دی نو تاسو کولی شئ له مخکې نه بیا د هوا هغه هم وکړئ دلته لاندې که تاسو لاړ شئ انفارمیشن وګورئ دلته نور هم تاسو ته مخکې چې لاړ شئ ښیي چې څومره باران ورېږي یا هوا دی یا باد دی یا هوا ډېره ګرمه ده یا یخه دی نو هغه هم تاسو ته ښیي دلته نقشې نه تاسو کولی شئ وګورئ چې کوم ځای کې اور لګېږي یا لاره بندوي یا هغه ښیي دا هم تاسو ته ټول ښودلی شي. شپږم دا هم ډېر مهم دی دوستانو ستاسو باید په دې پوه شئ چې دا علامت شاید تاسو ته سوال شوی وي چې دا علامت چی ټاکلي ده هر ځای کې فرض کوئ مثلا دې ځای کې تاسو یو ځای کې دا څو ځای کې به درد کوي یو ځای تاسو ته ډېر مهم غواړئ چې هغه هدف وټاکئ اول ته همیشه ځئ او یا غواړئ چې ورک یې نه کوئ نو نوم یې درته نه یاد کولی شئ هغه ځای باندې هدف وکړئ او یا مثلا زه یو ځای کې ولاړ یم مثلا یو سړک دی په دې سړک کې ولاړ یم دې ځای کې او زه غواړم چې دا رانه ورک نه شي او یا غواړم همیشه بیا ورته راشم نوم یې نه راځي دلته به سیو تاسو ووایئ سیو هم چې وویل دلته تاسو بدلولی هم شئ دې ځای کې کولی شئ مثلا زړه علامت ورکړئ یا مثلا د بیرغ علامت ورکړئ یو بل شی ورکړئ کولی شئ یو نوم شی ورته ولیکئ نو آینده کې چې دا تاسو نه دا ورکېږي نه دا ډایرکټ دلته پاتې کېږي دا رقم او دا چې تاسو بیا نقشه غټه کوئ دا رقم د بیک غوندې علامت پرې راځي او کله چې تاسو کلیک پرې وکړئ او لوکیشن ورکړئ په ضرب د څو سکنډو کې ستاسو هدف معلوم شو لاره معلومه شوه ډایرکټ کولی شئ هغه ځای ته بیا لاړ شئ او دا ډېر اسانه طریقه ده د دې په ځای چې ته نوم سرچ کړي یا نوم یې درنه ویري یا سپیلنګ درنه ویري یا غلط ادرس ولیکې نو دا ډېر مهم ده هغه څوک چې ډریوري کوي هغه کوي هغه د خلکو لپاره ډېر مهم دی ځکه ټیم وخت ډېر نه لري ډایرکټ څو سکنډو کې تاسو کولی شئ دا وټاکئ دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ سیټینګ ته چې لاړ شئ د هغې نه ډیلیټ کېږي. نمبر اووم دا هم ډېر مهم ده دوستانو تاسو کولی شئ
د کالنۍ یا د 2 کلو یا د 10 کلو یا د همیشه دپاره دا یور ټایم لاین دا مخکې ویډیو کې مخ ښودلی یو تاسو کولی شئ یا آن کړئ یا بند وساتئ که نه غواړئ خو بند یې وساتئ او که غواړئ چې آن یې وساتئ مثلا دا څه شی ښیي دلته که زه تاسو ته نقشه وړوکې کړمه داسې ټکي غوندې ښیي که تاسو ته ښکاري سي رنګارنګه ټکي ښیي که نه او دا رنګارنګه ټکي چې دي دا داسې معنی لري چې د هر شی ځان ته معنی لري نو مثال په طور زه دلته که تاسو وینئ مختلفو ملکو ته داسې چېرته تللی د تاسو ته ښیي چې کوم ځای تللی کوم ملک ته کوم ښار ته کوم مارکېټ ته کوم هر شي ته چې تللی تاسو سفر ښیي مثال په طور دلته که راسئ تاریخ باندې نن اول تاریخ دی او دې اول تاریخ نه چې بعد شاته راسئ دغه شنه هغه چې دي یعنې دا ټول تاسو تللي او که چېرې دا خړې خط پرې راکش یعنې دې په دې ورځ تاسو چېرته نه دي تللي مثلا زه 29 تاریخ یم 29 ماته ښیي چې زه چېرته تللی یم او چېرته برګشت مې خوړلی دی نو دا درته ښیي او په دې کې بیا چې دی یو شی بل هم دی که تاسو غواړئ چې مثلا کالانه حساب وګورئ او په کال هغه باندې دلته به تاسو کلیک وکړئ دې باندې شاته لاړ شئ دلته د کال درته ښیي د میاشتې هره ورځ هر څو کاله چې یم تاسو ته ټول ښیي مثال په طور که تاسو لاړ شئ په نقشه کې زه مثلا یو ځای راخلم چې ډېر مخکې تللی مثلا ډینمارک ته زه ډېر پخوانه تللی یم او د څو کاله مخکې زه تللی یم زه یو دانه هغه راخلم لوکیشن 2 د اګوست 2021 دلته به تاسو وینئ 2 د اګوست 2021 او 2 تاریخ صحیح ده دې باندې زه کلیک کوم اوس ما ته ښیي چې د 2 د اګوست د 2021 زه چېرته او چېرته تللی یم او دلته تاسو ته پته لګېږي تاسو چې ټیم وګورئ د ټیم پته هم هلته لګېږي چې په کوم ټیم تللي دا وګورئ ټیم تاریخ هر څه ټول ښیي پیاده ګاډي او دا شی چې ټول ښیي چې تاسو تللي مارکېټ ته شی تللي نمبر 8 دا ډېر مهم ده دوستانو بعضې وخت داسې راځي چې تاسو یو جي کې یئ یا غواړئ چې لاړ شئ او تاسو ته دې جي پته نه وي مثلا دا یو ټرین سټیشن دی زه دې جګې غواړم چې لاړ شم مثال په طور برلین ته صحیح ده او یا بل ښار ته یا غواړم چې دغه ټرین دلته زه وګورم چې کوم ټرین راځي مثلا دلته وګورئ تاسو ټرین سټیشن دی یا بوس سټیشن یا ټرین سټیشن یا هر څه شي دلته دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ښیي چې تاسو مثلا 15 منټه راځي 15 سی راځي 15 منټه بعد نو همداسې ټول هغه تا ته ښیي او تاسو ته د بیا چې په یو باندې کلیک وکړئ بیا درته لاره هم ښیي چې مثلا دا چېرته ځي په کومه لاره ځي ستاسو په مسیر باندې خوري که نه خوري دغه رقم تاسو وینئ داسې تاسو ته ښیي چې په دې طریقه مثلا تاسو کوم ځای ته ځئ تاسو کولی شئ وټاکئ مثلا که دا هغه نه شو دا ستاسو مسیر کې نه خوړ بېرته لاړ شئ او بیا دلته مثلا یو بل ونیسئ مثلا دا یو ونیسئ دا بیا تاسو ته ښیي چې دا په کوم مسیر باندې ځي مثلا داسې وګورئ هر مسیر تاسو ته ښیي نمبر 9 دا ډېر مهم دی دا ځکه مهم دی چې بعضې وخت داسې کېږي چې تاسو سره چا سره ټیم وي او هغه یو دفتر ته لاړ شئ یا یو ځای ته لاړ شئ او هلته داسې چې تاسو سره یا ښه سلوک وشي یا بد سلوک وشي او یا هم هغه ځای خوښ نه شي یا هم ډېر خوښ شي مثلا دغه ځای دی او دې ځای باندې تاسو مثلا دلته تاسو څنګه چل کوئ دا ځای پیدا کوئ انټرنیټ کې اوله ګورئ چې ښه مطمئن کېږي چې دا هماغه ځای دی که نه دلته چې 3D باندې کلیک وکړئ 3D باندې تاسو ته ښیم چې دا هماغه ځای دی که نه تاسو کولی شئ داسې تاو کړئ وګورئ ښه صحیح مطمئنه شئ چې دا واقعیت هماغه ځای دی نو بیا بعد د دې نه دلته چې تاسو کته راشئ دې ځای کې چې دی تاسو ته د دې ټول هغه چې دی انفارماسیون ښیي لکه مثال په طور زه بیا کلیک پرې وکړم یو منټ دا ځای دی که نه دلته څنګه مهم ده دلته که تاسو سره مثلا چا ښه سلوټ یا بد سلوټ کړی یا تاسو غواړئ عکسونه واچوئ دلته کولی شئ عکسونه هم ورته ولیږئ لکه مثال په طور بعض عکسونه تاسو ورته کولی شئ ورته سینډ کړئ او کولی شئ هلته سټار ورکړئ مثلا څو سټاره ورکړئ کولی شئ هلته کمنټ ورته ولیکئ عکسونه ورته هغه کوئ او دې ته یا ښه کمنټ او بد کمنټ خو هیله ده چې ځان منځه ورته ونه لیکئ ځکه تاسو کولی شئ بیا تاسو باندې شکایت وکړي دا کمنټ هغوی نشي ډیلیټ کولی او دا کمنټ همیشه دپاره پاتې کېږي ځکه دا د ګوګل له طرفه دی داسې ته ډیلیټ نه کړې هغوی نشي ډیلیټ کولی که تاسو کلب کې که تاسو کومه فیرمه کې کار کوئ هر شی کوئ خو چې ښه سلوټ درسره ونه سو یا ښه سلوټ درسره وسو یا غواړئ چې ښې نمرې ورکړئ 15 سټاره ورکړئ او که غواړئ چې کمې نمرې ورکړئ 1 سټار ورکړئ 15 سټاره چې دي ښې نمرې دي بعضې خلک فکر کوي 15 سټاره کمې نمرې دي 15 سټاره چې دي ښې نمرې دي او 1 سټار چې ده دا کمې نمرې دي نو تاسو کولی شئ نیګیټیو یا پوزیټیو هغه ملته ورته ولیکئ چې هغه ستاسو خوښې چې کوم شی وي دم 9
ها دوستانو اوس رالو لسم ته زما تاسو ته ویلو لسم له ټولو نه او ډېر مهم ده او زیاتره خلک دې ته بیخي فکر نه کوي او بیخي دې ته سوچ نه کوي. بعضې خلک ځي ګوګل کې سرچ کوي، یو ځای کې سرچ کوي، بل ځای کې سرچ کوي، اپلیکیشن یې راډاونلوډ کوي، یو شی کوي بل شی کوي. خو زه تاته وایم داسې دا نقشه چې ده دا ډېر مهم شی ده او دې نه کولی شي تاسو ډېره ښه یوه استفاده وکړئ. اولین ترین خو دی دغه بره چې دلته هم ده دا هم هغه چې ولیکئ تاسو کولی شئ خپل د کور ادرس ثبت کوئ پکې او همیشه چې دا هغه ووایي د کوم هم هغه ووایي ډایرکټ تاسو ته لوکیشن ښیي چې د کوم ځای نه حرکت کوئ هغه ځای نه ډایرکټ کولی شئ تاسو حرکت وکئ د کور په هغه باندې. دا یو. دویم چې دی دلته که تاسو راسئ دلته بره ډېرې اپشن یې تاسو ته ښیي او دا شاید تاسو ته ډېر تعجباور معلوم شي دا څه شی دی خو دا خو هسې هوټل ده موږ ته هم پته ده دا خو دی باندې چې تاسو کله کلیک وکئ مثلا دا هوټل دی هوټلو باندې کلیک وکړئ البته دلته ټول هوټل هم تاسو ته راځي خو مثلا دا تاسو نه غواړئ تاسو ځئ یو بل ملک ته یو بل ښار ته او غواړئ چې د هوټلو ریټونه درته معلوم شي پرایسونه درته معلوم شي چې هلته غواړئ واوسېږئ یا مثلا شپه وکړئ یا ډوډۍ وخورئ یا هر شی وکړئ. مثلا زه غواړم چې لاړ شم یا مثلا زه چې کوم چې کې یم زه غواړم دلته وګورم چې دلته د هوټلو قیمت په څو دی مثلا یو شپه سړی تېروي یو شپه قیمت په څو دی نو دلته تاسو ته ډېر ښه ښیي دا ډېر واضحه ښیي او داسې ښیي چې تاسو ته لوکیشن کې هم معلومېږي چې یاره دغه ځای کې زه وخت تېرول شم که نه هلته ټرین بوس ټکسي ګاډی دلته ځي نه ځي نو دلته وګورئ دا هوټل دی مثلا دا شپه دی 50 روپۍ دلته چې کلیک پرې وکړئ دلته تاسو ته ښیي سړک یې درته ښیي عکسونه یې درته ښیي او ټول د هوټل ټول هغه درته ښیي انفارمیشن درته ښیي دلته درته ښیم چې تاسو کوم ځای نه کولی شئ دا بوکینګ کوئ او ټیم او وای فای او هر څه چې هوټل کې هغه ښیي درته دلته کولی شئ لاندې بیا تاسو سټارونه هم وګورئ یا ولولئ ته خلکو څه هغه ورکړي دي مثلا ښه کمنټونه یې که ورکړي مثلا یعنې ښه هوټل دی او که غلط کمنټونه یې ورکړي غلط دی باید خیال هم وي یا مثلا بعضې خلک یې پیسې اضافه اخلي یا بل کار کوي یا بل کار کوي کولی شئ په دې طریقه هم وکړئ یا مثلا تاسو ځئ یو بل ملک ته مثلا په طور تاسو ځئ یو ملک ته ځئ چې هلته تاسو هېڅ بلد نه یئ یا په ژبه نه پوهېږئ او غواړئ چې هغه ملک ته لاړ شئ او هلته شپې دپاره ځان ته ځای وګورئ نو مثلا دا اوس دوبۍ دی دوبۍ کې مثلا تاسو ته پته ده هر څه ډېر قیمته دي او دلته کولی شئ تاسو ډېر ارزانه موټلې پیدا شي مثلا دا وګورئ 53 شپه مثلا مثلا په دې یو باندې که موږ کلیک وکړو 56 والا باندې یعنې 5 سټار هوټل دی هغلته تاسو ته معلومېږي او کولی شئ دې ځای نه بوکینګ کوئ او کمنټونه یې داسې وګورئ خوراکونه هوټل خلکو ښه کمنټونه ورکړي بعد نه چې 5 سټاره یعنې دا خلکو ښه کمنټونه ورکړي دي. ها دا و د هوټلو باره کې او تاسو کولی شئ مثلا تیلو اچولو باره کې چې غواړئ چېرته تیل واچوئ او دلته تاسو ته مثلا غواړئ تیل واچوئ دلته ارزانه تیل وګورئ موټر در سره دی اوس غواړئ چې تیل واچوئ خو چې لږ ارزانه وي البته څو سنټ هم چې فرق وکړي خلکو ته ارزانه وي مثلا ته وګوره 1.9 دي دلته 1.8 دي 10 سنټه فرق کوي نه دلته وګوره 1.8 دي دلته 1.9 مثلا موږ غواړو ارزانه تیل پیدا کړو نه مثلا یا تاسو سره غټ ګاډی دی یا وړوکی ګاډی دی غواړئ چې تیل ارزانه پیدا کړي خو 1.9 دغلته وګوره دې کې ډېر ارزانه دی البته دا ډېر لږی دی 1.8 دی نه 1.8 او له 1.8 نه مثلا کته تیل نشته نه په دې باید مطمئنه شي چې 1.8 نه تیل کته نشته نه چې 1.8 تیل اچوم دا چې تا ته پته لګېږي تیلو ریټ البته ته په بل ښار ته ځې اوس دې ښار نه غواړې بل ښار ته لاړ شې مثال په طور زه غواړم دغه ښار ته لاړ شم دلته تیل په څو دي دلته که وګورئ تیل نور هم ارزانه دي 1.3 دي مثلا 1.3 هم پیدا کېږي او که زه وغواړم چې مثلا بل ملک ته لاړ شم مثال په طور د اسټریا ده دلته زه لاړ شم 1.8 دي مثلا تیل ارزانه دي یو ملک نه بل ملک ته ځې ټانکۍ مه ډنکوه که په پوهېږي هلته تیل ارزانه دي ضرورت نشته چې تا ټانکۍ ډکه کړې او بس دلته قیمته تیل والي هلته ارزانه تیل میلاوېږي کولی شي هلته یې والي بعضې ملکو کې البته ریټ نه ښیي خو زیاتره ملکو کې ښیي نو بعضې ملکو کې نه ښیي اروپایي زیاتره ملکونه چې دي هغو کې ښیي خو نورو ملکو کې نه ښیي. ښه دا و د نقشې باره کې دوستانو کومه سوال او پوښتنه لرئ کولی شئ لاندې کمنټ کې ولیکئ البته دلته تاسو کولی شئ نور څیزونه هم وګورئ مثلا د کافي شاپینګ او سره تېر شه دلته که مور ووایي دلته تاسو ته ډېر څیزونه راځي صبر زما جي پي ایس بند دی که څنګه ټرای اګین جي پي ایس په آن دی ها دلته کولی شئ تاسو دې ځای کې ډېر څیزونه وګورئ دلته تاسو ګورئ مثلا ورزش ته ځئ ډوډۍ خوړلو ته ځئ لایف موزیک ته ځئ هر څه ته چې غواړئ دلته ټول شته دی مثلا کلیک پرې وکړئ ډایرکټ درته ښیي مثلا کار واش ته ځئ مثلا وګورئ کاڼي چېرته غواړئ ومینځئ
هغه هم درته ښیي چې ریټونه یې مو ښیي څوک په څو باندې مینځي دلته ښیي مثلا 100 روپۍ دي یو دغه تیلو ټانک دلته یو 15 تیل هم اچوی چې ګاډی یې مینځلی شي بس همدومره دوستانو تر بلې ویډیو هم په الله سپارم